دا یو ورور سوال کړی دی چې تا د سورة یوسف په درس کې ووایي چې هغوی یوسف علیه السلام وروڼو مور پلار یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله نو بیا دې هغه روایت وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که سجده د الله نه علاوه بل چا ته جایز وی نو ما به ښځو ته ویلی وی چې خاوندانو ته سجدې لګوئ وایي دا کوم قسم سجده دی چې خاوند ته لګي که جایز وی دوی ته به لګېدې جواب امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه یو پیر شام ته تللی ابروز ما دا خبره ته اوس ته بیان کړه هلته هغه ولیدو چې هغوی به خپلو مشرانو ته سجدې لګولې کوم چې د هغوی بطارقه مشرانو هغوی ته به سجدې لګولې دی چې کله راغې نو دی وایي چې زه پیغمبر ته سجدې ورکوم زموږ مشر دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو فلا تفعلوا داسې منع کوئ فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كچرت دا الله نه علاوه بل چاته سجده رواوي وما به ښځو ته ویلی وي چې خاوندانو ته سجده لګوئ دې روایت کې مخکې دا دي ګوره بیا دې راځو چې دا کم قسم سجده ده والذي نفس محمد بيده زم چې دا حدیث خصوصا زمونږ د خویندو میندو لونو ښځو ته ټولو ته دا معلوم وی زما دې په هغه رب قسم دي چا په لاس کې چې زما ساده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها یو ښځه د خپل رب حقوق د هغه وخته پورې نشي ادا کولی چې څو پورې د خاوند حق نه ادا کړی او یو حدیث کې داسې هم راځي شیخ الباني راوړی دی په صحیح الترغیب والترهیب کې ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها او یو ښځه د ایمان خوند د هغه وخته پورې نشي څکلی چې څو پورې د خاوند حق نه ادا کړی چې څو پورې د خاوند حق نه ادا کړی دا ښځه د ایمان خوند نشي څکلی یو روایت کې داسې هم راځي چې یو ښځه جنت ته نشي ننوتی د هغه وخته پورې چې څو پورې د خاوند راضي نه دا د صرف دا حدیث چې ډېرې خبرې نه دا د زنانو دپاره غټ نصیحت دی یو زنانه ځان ستړی کړي سحر ماښام منځونه کوي او روجې نیسي او تهجد او تلاوتونه خو د الله حق د هغه وخته پورې نشي ادا کولی چې څو پورې خاوند نه یې راضي کړی او د خاوند حق یې نه ادا کړی الغرض دا سجده کومه وه نو دا وه دې ته علما وایي سجود الاحترام والتقدیر دا سجده به څه وه احتراما وه لکه څنګه چې یوسف علیه السلام وروڼو هغه ته ولګول مناوي رحمه الله فید القدیر کې دا خبره کړې ده چې سجدې په دوه قسمه یو هغه سجدې چې د عبادت دپاره یي دا صرف د الله د حق ده دویم هغه سجده ده چې هغه سجده د تعظیم ده د قدر ده د احترام ده او د پخوانو امتونو کې څه وه جایز وه ملایکو ولې آدم علیه السلام ته سجده نه ولګولې لګولې وه که یوسف علیه السلام وروڼو مور پلاري سجده هغه ته نه ولګولې دا سجده د عبادت وه که د احترام او د تقدیر وه احترام وه دا د عبادت سجده خو نه ده د عبادت سجده خو چې غیر الله ته ولګوله خو کافر شوې لاړ نو دلته دا کومه سجده چې مراد د دې حدیث کې هغه سجده چې هغه د احترام په طور باندې خو زموږ په شریعت کې دغه سجده منع ده پخوانو امتونو دپاره روا وه زموږ دپاره دا سجده هم څه ده دا منع ده والله اعلم